الحب لله والبغض لله بغض د الله د فاره محبت د الله د فاره خو بغض من او تاسو د انسان د ذات سره نه کو محترمو بلکې بغض چې من او تاسو کو هغه د بنده د ګناه سره کو د هغه د کفر او د شرک سره به کو ځکه علما تر دې پورې لیکلي دي د کافر د ذات سره چې کوم د هغه بغض نشي کولای بلکې چې د هغه سره بغض کې د هغه د کفر د شرک او د هغه د ګناه سره بغض کې نو عزتمن من او تاسو چې بغض کوو د څه لپاره د هغه د ذات سره نه کو ځکه کوم او تاسو وګورو ډاکټران هغه ته چې کله مریض راوړل شي ته هغه باندې بیماری وي هغه ته سمارز لګیدلې وي نو ډاکټران د هغه انسان نه نفرت نه کوي بلکې د هغه د بیماری نه نفرت کوي او هغه ډاکټر دا کوشش کوي چې زه د هغه د بیماری لپاره داسې علاج وکړم چې د هغه د بیماری ختم شي نو موږ او تاسو چې بغض ساتو د هغه د ګناه سره به ساتو د انسان د ذات سره به نه ساتو عزتمنو کله چې وحشي رضی الله عنه د اسلام نمخ کې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کو او د هغه جګر له ویشتلو او د هغه جګر پاغي چک ولګولو نو صحابه د هغه سره بغض کولو لیکن د هغه د ذات سره نه کولو د هغه د کفر او د شرک سره کولو د هغه د ګناه سره کولو لیکن چې کله هغه ایمان راوړو هغه ته رضی الله عنه مرضو عن خطاب ملاو شو بیا به صحابه د هغه سره کوم د محبت کولو نو عزتمن درونو کوم او تاسو بغض کو خالص د الله جل شانه د رضا د فاره